زما دا خبره د مخکې ورسي او الله چارواکو ته دې ورسي او زما تپوس دوی چې زه د خدای غریب او د دې چړلو په دې کور کې ناستم زما د انکواري ټوله واخلئ دا مې د چړلو کور دی په واټ باندې د ده سړی ناست و په ما په 400 په 300 کیلو نه خرڅوه سر د ماته د انصاف میلاو شي انصاف د ماته میلاو شي ما خپل ماشوم د سنټر نه سیدو سرخ هسپتال ته ویوړ دویم چت ته چې ما په هغې کې مې داخل کو په نرسرۍ واټ ورته وایي که چې شی ورته وایي په هغه دغه باندې موجود دی هغې کې مې داخل کو نو 4 ورځې وشوې چې ما ماشوم ته کوم علاج شوی ډاکټر منیب ډاکټر راننوته و په بینچ باندې چې کوم فایل پروت هغه اوچت کو وایي کو چې دا چیټ د منیب نه دی د اظهار الله نه دی دا د اظهار الله نه دی نو د په یو بینچ حمله وکړه بیا په بل وکړه دریم بینچ ته چې را نو د سینې پورې دا فایل ونیو او د خپلې کمرې ته ورننوته چې ورننوت زه پسې کمرې ته ننوتم د ماته وی چې زه په دې دغه باندې لیکل کوم او ته لږ بهر ته وځه بهر ته چې ووتم د ده سر رفیق ډاکټر صاحب ډاکټر دی او کار چې دی خدای ورسره و ما د هغه خپې ونیوې خو د هغه نه خبر چې دا د دې مریض سره دی چې د هغه کونټر له ورغه او بیا د ایمان کې ودرېد او بل ورسره یو ملګری دی نو هغه دا خبره وکړه چې د اظهار الله ته چې کوم علاج شوی دی نو د اظهار الله خو مړ دی خو چې دې کې به اوس څه کیدی شي زه د دې نه ننوتی یم دننه او په واټ کا په دا کې مې خبره جوړه کړې ده غویمه او 12 بجو نه او د 2 بجو پورې په دې کې غویمه شوې ده دې ډاکټرانو خپلو د ډاکټر ته دغه راوښلو دا کوم د لیبارټري دا ټیسټ دی چې په علاج کوو دا یې ترې راوښلو نو چې راوښلو نو ما د هغه سره غویمه شروع کړه بیا د دې نه بهر د خپلې میډیا والا راوستی دی هغوی زما سره نیسه هغه میډیا وکړه ما خپل وایي ستا تپوس زه کوم بیا موږ دننه ننستو نو چې موږ ننستو ما خپل بیان وکړو ما خبره په دو ور واړوله نو هغه ماله دا ټایم راکړو چې 10 منټه ته اوس بهر ته وځه او زه ستا خبره دو سر کوم تا ته خبره کوم نو چې هغه 10 منټه موږ ټایم ورکړو په 20 منټه وشن چې راووت وایي ډاکټران خلک د 10 کالو لپاره جیل ته لیږي نو ما خو جرم نه دی کړی ما خو د خپل ماشوم تپوس کړی دی په دې کې د جرم څه خبره ده نو چې سهار شو نو ورځ د اتوار وه چوټي وه نو ما د ایم ایس تپوس چې وکړو نو ایم ایس باندې امې چوټي وه نو په دې باندې زموږ د علاقې د جوختۍ ناظم والا په 15 بجې د اتوار مات په 15 بجې ناظم والا علي شاه خان منیسټر صاحب او شمشیر علي د ډنډ اختر نور د جوختۍ نور دغه سره چې کوم عمله ده پولیس دا موجود ما هغه بوتله او د خپل دغه مې ورته وکړو چې زما د ماشوم سر دا دغه شو دی نو هغه ضیا صاحب ته تلیفون وکړو د ایم ایس ته چې سهار به دا کس راځي او د سر به ته خبر وکړو چې زه ایم ایس له لاړم نو ایم ایس وایي چې زما د اسلام آباد نه خور راځي ته غفران صاحب ته تلیفون وکړو چې دا سړی راځي او ته یې مطمئن کړ چې زه لاړم نو غفران صاحب زما په واټ ګرځي یو واټ لم وایي دا ستن دې څه شو دا داسې شوه نو ما یې کېږي نو ما یې ماله داسې یو چیټ راکړه چې زه به مخکې لاړ شم نو ماله ما یې په دې شي راته دستخط وکړه وایي دې ته نو جوړ جمایي چې مړ شو بیا به ګورو که نه وایي چې مړ شو چې ګورو به که نه نو چې کله زما ماشوم اوس مړ شو نو زه ننوتم ما خپل ماشوم واخیست دو پایل واخیست پایل یې نه راکړو واقعیت دا راغله چې دو د بلې د سعود زنانه دا د دو مطابق خبر دا سعود زنانه یا علاج دې ماشوم ته کړ دی ما چې کوم ستن نه وړه هغه به دو په یو ټایم والا بیا د دې تاریخ نه 14 چې دا خبره شوې ده دې تاریخ د 14 نه وروستو دو دا ستن اوس 3 ځای کوي په 400 راوړم او دو 3 ځای کوي د ټیم کې دو 3 ځای کې ماته وګوره خو دو ماته دا خبره وکړه چې ته اسلام آباد ته دی سوچو پلار له دی ایم ایس پلار له دی او که اسلام آباد پلار له دی نو ورځه والا ته چې کوم ځای تپوس کې دا د ډاکټرانو دا دننه چې کوم په شټاب باندې چې کوم په دغه باندې نمونه دا دي چې یو ماته منیب رفیق او نور د علي شاه خانم زمان تپوس کوم ما والله د هغو نمونه ځکه نه راځي ما ته غلط ووایي سبا زه ووایم ما دا شټاب ټول ذمهوار دی شلو که نه زما د پایل خو دې ما ته وایي ته راوړه نو اوس ما ته نور کله وایي پایل راوړه دې ځای ته بیا په دې موږ اقدام اوچت کړ دی او خلک زما سره روبرو ټول خلک دغه ځای ټول ولاړو خو دو ویډیو پټه کړه د دو کس ویډیو پټه کړه چې پټه کړه بیګا به مونږ هلته دا کړ د بیګا ایسوچو د هغو دوی کوم ایسوچو چې د برکس زوی راغی ایسوچو ناستې برکس زوی راغی ایسوچو ناستې زمونږ د کسان ناستې هغه ما ته خبره خلاصه کړه وایي ته څه تپوس کوې ما زه د خپل ماشوم تپوس کوم نو چې خپل وایي چپ کوه غوړنج ونه کړې ته زما شټاب ذمهوار کولی شي ما یې داغستان ده چې زه ستا نه ستا شټاب نشم تپوسلی نو په دې غرش شتی خو د پاټ کې به ورته ږدو که نه نو چې دا خبرې وکړې نو ما ته وګوره په دې کې وکیلان
مشران او سوچو صاحب هم ناسو بیا پکې سوچو صاحب دا بیان وکړو ډاکټرانو ماته وایي تاسو روپۍ واخلئ او قرار شي مونږ ورته مونږ روپو والا نه یو خپل میډیو ته مې هلته کم موبایل چې نیولې ما ته د روپو افر وکړو خو سبا به نور ماشومان مري او هغه به وایي چې برمبټوال خپل ماشوم په روپو خرڅ کړو نو روپو والا نه ما چټ کړ دی او ګدا مې کړ دی خو په خپل بچي مې لګولې ستا نه مې سوال نه دی کړی خو چې اواز مې رسي د غریبۍ د لاسه نو زه خپل ګوډ وټر انپړ یم څه تعلیم خو اواز به رسوم ته دلته کښېنه ته یې مې 17 افسر او زه په برمباټۍ کې کشې وایم په مزدوري کې غریبۍ کو دیاړي کوم خو خپل اواز به د هغې پورې رسوم چې هغه د دنیا ګوټ او چې کوم ځای کې مسلمانان او اعلی افسران یې زه هغو ته هم دا وینا کوم چې زما سره ډېر زیاتی شوی دی او بیا چې زیاتی شوی په کار به دی ماته ناست وی دی زما سره دننه په خپو ماته دننه په کمره کې دننه دو ماته په خپو لاس یږدي وایي دا به دلته پاتې شي ما یې وځه او دې بار خلکو ته لاس اوچت که او دو ته لاس کښېږده ما نه بیا موافق زما سره خلک ولاړ د سبا به وایي چې برمبټوال داسې روان شو ولاړ په ما به سبا څوک بروسه نه کوي زما سره روپرو ولاړ دي بیا دوی چې بهر ته راوستي بهر هم ویډیو کړده بیا یې سوچو صاحب د خولې دا بیان دی چې سوچو صاحب د خولې چې یاره ته چې دا لېږې زه د دې دغه عالم زه به دی پوسټمارټم نه لېږم په پاکستان کې خو پوسټمارټم 6 او 8 کاله او 10 کاله لګي نو ما چې 10 کاله ماشوم ورته زما تپوس نه علي نو ته به چې 6 او 8 کاله وی ما یو کیس لېږلی و لا 6 او 8 کاله شو د هغې لا رزلټ نه دی راوځي ستا د دې به سره راوځي سوچو نو ما سوچو صاحب له کارډ ورکړو سوچو صاحب ته ماته دستخط وکړه ما ورله کارډ ورکړو چې ته 3 ورځې پاس به زه ستا خپل مړی به خښوم او ستا له به راځم سوچو صاحب چې زما نه به ډسپي تپوس کوي ستا نه په دې ډسپي تپوس کوي او زما په دغه باندې چې ته پوسټمارټم کوې په هغې ستا نه څوک تپوس نه کوي او ستا په خبره ستا نه به ډسپي تپوس کوي بیا مې ورله کارډ ورکړ دی د کارډ په علاوه باندې هغه بیان دا دی چې زه دا ډسپي صاحب ته ما یې هر ځای ته چې خیر دا مې نوم د خپل ماشوم یې ته راوړ دی خو ما یې خپل عملیې ته خپل دغه ته به اقدام اوچتوم او آواز به کوم زما د علاقې ټول څومره خلک دی او خاص کر علي شاه خان مجلستر ته ما ته ګوره چې روز د آخرت غاړې ته به یې دغه شو چې ما ته ده دا خبره کړ ده چې ستا د تاڼې زه ذمهوار یم ته به تاڼې ته نه ځې داسې ده که ما ته سوچې بېګا چې ته به تاڼې ته راغلی ما یې دا ما ته هغه کړ ایم ایس ما ته وایي ته هسې لکه زما خور د اسلام آباد نه را روان زما خبره خندلې به ما پورې وایي ستا نه مې نه وي خبره واره نو ما یې چې ته ورته نه وي بل خو به ورته خامخا وایي که نه مطالبات مې دی چې زما د خبرې د مخکې ورسي او اعلی چارواکو ته دې ورسي او زما تپوس دوی چې زه د خدای غریب یم او د دې چړلو په دې کور کې ناست یم زما د انکواري ټوله واخلئ دا مې د چړلو کور دی هم د نیکانو دی ما ته وګوره اوس مې ما له خلکو هلته چانده کړده په واټ کې خلکو چانده کړده ما له را کړ دي او ده په ما باندې په واټ باندې د ده سړی ناست و په ما په 400 په 300 کیلو نه خرڅوله په واټ کې دننه او وایي نه سرنج شته او نه داسې نه ما چې به ما یې خرڅه خو دا یو هسې نه نو چې هغه په هره دنیا کې دي هغه خو خاص کر پاکستان مشران ته مې دا که هغه په هر قام کې دي خو زما سره زما د غریبۍ زما سره د ما ته د انصاف میلاو شي انصاف د ما ته میلاو شي